بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اقبال محسن یم او د لټون بنیر سره حاضر یم. دا وغیره سره څوک ستاسو نوم دی؟ اشرف. او بل سره دی محمد اسلام. محمد اسلام هغه محمد اسلام خو تاسو لیدلی مو که نه؟ بس د روژه ماتي ته لږ وخت دی په دې لار باندې تېروتمه لکه په روډ په غاړه باندې ورتلمه دې دواړه مخې ته راله. هلکه څه به ویل غواړې نن؟ اسلامه ته به څه ویل غواړې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د روژې په طرف باندې تاسو ته ځو او هلته به یو څو خبرې کول غواړو. امید لرو چې تاسو به ډېرې زیاتې خوښې شي او بل خفګان هم ډېر زیات دی ځکه چې سږکال یې ګڼې مڼې نشته دغه کرونا وایرس کې او بس لږه کمه ده لږه شته خو کمه ده شته خو ګڼه کې دا څه کول نو ګڼې نه ته څه غواړې ولې ته په ګڼه کې څه کوې؟ ګڼه کې په روژه کې دغه کوي دا ښکلي ښکلي سامانونه چې پراته وي نو دا خوند کوي یو یا بل طرف ته خلک چې دی نو هغه ولاړ وي او بس دا سامان مامان خرڅوي. او که نه یار ته به څه ویل غواړې یار روژې په حواله باندې؟ زه پکې نه څه ویم یار. ته ووایه ته ترانه ووایم. ترانه صحیح ده؟ څه به ویل غواړې وایه. ترانه ورته ویم. ترانه ووایه دا هلکه سر ترانې پورې ټوکې نه کوو خو دې ترانه څنګه وایي دې ته غوږ کېدی بس. پاک سرزمین شانباز کشور حسین شانباز تو نشان عزم آنیشار ارض پاکستان مرقد یقین شانباز پاک سرزمین کا نظام قوت رعوت خوا قومت سلطنت قوت رعوت خوا سلطنت پاویتا بن بابت شانباز پاویتا بن بابت شام بس منظر مراد فرجور ستاره او خلاور ہر طرف کی او کمال ترجمانی مانی شان آل جان استقبال ساری خدای سل جلا. اوه ماشاءالله دا تا کوم ځای زوته کړې وه؟ دا ما دلته سکول کې خو صحیح دې زوته کړې برابر. کومې نولو ګوره د ترانې مونږ دغه نه کوو لکه مطلب دا دی د هغې بېزتي خو سوال نه پیدا کېږي خو زه صرف دا میسج ورکوم چې دا ترانه تاسو داسې مه زوته وئ خپلو کشرانو ته ووایئ چې داسې نه زوتئ بلکې صحیح صحیح را زوته کړي ښه د دې میسج دغه مطلب و. دا ترانه به انشاءالله بیا صحیح زوته کړي ښه انشاءالله. کوم ټکي چې پکې غلط دي که نه ووتې راووتې هوا او دغه که نه بند آباد دا ټولې دا به ټکي زده کوو که نه او که نه یار پاکستان زنده باد ووایه. پاکستان زنده باد. زنده باد. اسلام ته څه یاره دله ترانه وویله که نه تا څه خیال دی؟ دا غلط ته ورته وویله خلک داسې نه وایي ښه لکه په اسمبلۍ کې چې وردېږي نو دا تناره چې کومه ده نو څه شی دی؟ دا ترانه چې کومه ده دا ترانه چې کومه ده نو دا زده کول غواړي او بلکې دا خبره ده چې دا ټوله الټه وي نو تناره څوک داسې نه وایي د ښکلي انداز سره یې وایي. تناره ته ورته تناره ونه ویله ښه د بهر کې خو ګوبینوالو دې سره خو ډایرکټ ما دا خبرې وکړې دا ترانه خو ټیک ویل پکار دي زمونږ قام دی زمونږ د پښتنو خپلې ترانې زمونږ د پاکستان ټولې ترانې او بیا خصوصي دغه د پاکستان ترانه دا صحیح لفظونو کې ویل پکار دي. ښه پښتنو لپاره میسج د ټولو مسافرو لپاره په دې ټایم کې زه ولاړ یم او هغوی ته دعا کوم چې خدای پاک دې یو په یو ملک کې ازادي راولي او دا جګړې مګړې د قطاري پطاري ختم شي دا کنوره وایرس په پښتنو باندې یو چې کوم دی نو غټ ته خوشحالۍ یو زیری وشي او چې کوم دی ختمېدو خوشحالۍ چې دا ختم شي او الله پاک دې چې کوم دی نو څوک په تکلیف کې هغه دې خدای پاک زر ته زره سم کړی کړي او ځکه چې کوم دی نو دا روژه ده په دې کې ډېرې زیاتې خوشحالیانې او بلکې دا خبره دا ده چې د کپړو او د هر څه نو دوکانونه چې کوم دي نو هغه بند شوي دي بلکې دا خبره ده چې نشي جوړه موړه دال نه نشي اخیستی کو اخلي چې پولیس ته باندې درځي وایي ور بند کړه دا چلو که هغه چلو که د دې څه مطلب نشته خو چې هغه تنګېدل دې راغستې دي. مختیار صاحب سلام علیکم. مختیار ته سلام که یار اسلام خبرې کوي د اسلام خبرې واورئ جی هسې تنګېدل پولیسان خو زمونږ دپاره لګي یار ځکه چې وایي دا کرونا وایرس سیوا نه شي که نه هغې دپاره لګي او بلکې دا خبره ده که نه بلکې دا خبره ده چې او د دې احتیاط کول غواړي ځکه چې بار بار د ریډیو اورم او په هغې کې چې کوم دا پروګرامونه راځي او بار بار وایي چې د ګڼ نه پرهیز کوئ لرې لرې ترې ګرځئ. ښه اسلام بهی ډېره زیاته مننه. تاسو خو لاړئ دې خوا راشئ بس د ده سره یو څو خبرې اخیرنۍ کوو. څه اوس په اخر کې به څه ویل غواړې روژه ماتې په حواله روژې په حواله اخر کې به څه ووایم خو بس ټایم ناوخته دی او کور ته ځم واورم بس. زه ډېره زیاته مننه ترانه به صحیح زوته کې ښه صحیح ښه خبره او اسلام اسلام ډېره مننه خو ګومې نوالو لږ د ګپ شپ په هیله باندې هم لږ
مطلب چې تاسو هم خوشاله شئ او بل په دې هیله باندې چې راشه ما دې دواړه پکې سوی دې ته زه لیونی نشم ویلی دا زموږ وروڼه دي کشران دي خپل محنت کوي لږ معمولي ذهني طور کمزوري کوي او ډېر ښه انسانان دي ډېر ښه تعلق لري د خلکو سره بهر کې دا خبرې ته ستاسو لپاره ما ډالۍ کړې الله پاک دې وکړي چې زموږ ژوند زموږ سوچ زموږ فکر په صحیح معنو باندې د دې قام لپاره وکارول شي اجازت غواړم الله په امان